السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حضرت کعب بن عجره وایي چې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویل چې منبر ته رانږدې شئ. موږ ورنږدې شو. وایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته ختلو په دریو پوړۍ کې په هر یو پوړۍ کې امین وایي. وایي کله چې د خطبې څخه فارغ شو نو وایي راکوز شو. موږ عرض وکړ چې ته منبر ته ختلې نو داسې خبره مو درنه واورېده. د هغې له جملې څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل وایي کله چې زه ختلم وایي ما ته جبرایل علیه السلام مخې ته راغی او ما ته ویل وایي هلاک دې شي هغه کس چې د رمضان المبارک میاشت ومنده او بیا هم هغه ته مغفرت ونشي. نو وایي ما وویل امین. دې حدیث کې جبرایل علیه السلام خیرا کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې امین ویلی دی. ای مسلمانه که ته اوس هم د دروغو څخه ځان نه ساتي، غیبت څخه ځان نه ساتي، حرام نه پرېږدي، نو بیا خو هم تا ته د هلاکت نسبت شوی دی. دا غیبت خو موږ ته بیخي خبره نه ښکاري او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي روژتي چې د سهار نه تر ماښامه پورې د خدای په عبادت کې وي وایي تر څو پورې چې هغه د چا غیبت ونه کړي. وایي کله چې د چا غیبت وکړي نو د دې روژې کې درزونه پیدا کیږي. همدارنګه وایي د قیامت په ورځ به یو انسان وایي راوستلی شي وایي چې فرشتې به یې وهي وایي دغه سړی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه ولټوي. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به ترې تپوس وکړي چې زه څه ګناه ده. وایي هغه به وایي چې ده باندې د رمضان المبارک میاشت راغلې وه او ده د الله نافرماني کوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ده شفاعت کول وغواړي. وایي ده ته به وویلی شي چې ای محمد صلی الله علیه وسلم په ده باندې د رمضان المبارک دعوه ده. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې په چا باندې د رمضان المبارک دعوه وي زه د هغه نه بری یم. نو وایي دغه سړی به بیا په وهلو باندې جهنم ته داخل کړی شي. ای انسانه تا باندې ډېر مبارکه میاشت راغلې، خپل د ګناهونو مغفرت دې وغواړه، عبثو کارونو کې مه تېروه، عبث خوبونو باندې مه تېروه، دروغ ویلو، غیبت کولو، حرام کتلو، حرام اورېدلو باندې مه تېروه. راشه همدا وخت در سره ښه چانس ته الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړه چې الله رب العزت دې وبخښي، مغفرت درته وکړي. او که چیرې بیا هم دا میاشت همداسې تېره کړې، په عبثیاتو کې تېره کړې. جبرائیل علیه السلام خیرا کړې ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې امین ویلی. نو آیا هغه کس به نه هلاک کیږي؟ الله رب العزت دې موږ ټولو مسلمانانو ته د رمضان المبارک په میاشتو کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي او ټولو مسلمانانو ته د مغفرت په نصیب شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.